السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن یو بل نوې ویډیو سره حاضر یم چې هغه زموږ د یو بل سافټویر باره کې ده چې هغه داسې سافټویر دی چې بالکل اسان او ایزي سافټویر دی او لیکن سافټویر ډېر وړوکی دی خو لیکن کار او کمالات د هغې انتهایي زیات غټ دي. نو دغه سافټویر کورس به موږ شروع کوو چې هغې ته ویل کېږي MS Word مایکروسافټ آفس د خپل نوم دی. مایکروسافټ آفس دا موږ سره استعمالیږي د ډېر پوینټونو لپاره. یو په دې کې کمپوزینګ هم کېږي، په دې کې ډیزاینینګ هم کېږي، په دې کې کوم نقشې وغیره چې دي هغه هم جوړېږي، هر چیز په دې کې کېږي او یو انتهایي اسان سافټویر دی خاص کر د علما او طلباو لپاره. ځکه چې دا موږ عربۍ کې شروع کړی دی او د عربۍ والا ورژن موږ دې کې سټارټ کړی دی. نو بالکل علما او طلبا یې زموږ د دې نه سافټویر او د کورس نه انتهایي زیاته فایده چوته کړي. نو نن به موږ د دې تعارف وکړو چې موږ دا څنګه طریقې سره استعمالولی شو او دې کې څه کېږي. اول دې کې موږ سره دلته کې دا ملف چې کوم ښیي نو په دې کې موږ سره دغه شو کېږي چې دې کې مثلا موږ سیو وغیره دلته نه شو کولی. په صفحه الرئیسیه دې کې موږ ته د لیکایي سیټینګ شو کولی چې دې کې موږ لیکایي څنګه سیټینګ کې راولو. بل موږ سره ادراج دی، دې کې ادراج نه موږ یو شیز انزرټ کولی شو. ادراج وایي راوستل د بار نه موږ دې کې پکچر راولو، اشکالات وغیره اشکال پکې راولو. بل تخطیط الصفحه دی موږ سره. تخطیط الصفحه دا زموږ سره د پیج باره کې صفحې باره کې مثلا دا صفحه څو کې پکار ده، صفحې کې چې کوم ډیزاینینګ کېږي، صفحې له رنګ ورکول، صفحې بارډر ټول بیا د دې منیو نه کېږي. بل موږ سره مراجعه ده. مراجعه کې موږ سره بیا هم دې کې د کتاب دپاره چې موږ کوم ټیبل چې ورته وي او مثلا موږ ته فهرست وي، کوم فهرست چې موږ دغه کوو دې ځای نه د فهرست سیټینګ. حاشیه چې کومه ویل کېږي د کتاب په اخره کې چې دلته حاشیه لګېږي یا غاړې ته لګېږي، هر ځای کې چې لګولی شئ هغه به دلته نه لګېږي. بل دې کې موږ سره دې ځای نه میل مرج انګلیش کې ورته ویل کېږي، دلته ته مراسلات ویل کېږي په عربۍ کې. نو مراسلات نه موږ یو انتهایي اهم پوینټ دی هغه به دې ځای نه کولی شو چې هغه موږ دې کې DMC نه کشف الدرجات ورته کوم ویل کېږي، موږ به دلته نه کشف الدرجات جوړولی شو په دې کې. بل موږ سره مراجعه ده. مراجعه کې دا د کورلرا د MS آفس خپل سیټینګ دلته کېږي چې مثلا ته کم ژبه کې دا غواړې دلته نه موږ ژبه هم چینج کولی شو. مثلا دا ستا کومه ډکشنري کې ستا په کار ډکشنري ته یوز کولی شي، دې کې ټول دې کې موږ ته شو کېږي به داسې. بل موږ سره په دې کې عرض د عرض بس دا کوم مینیو چې موږ د ښکاري دې کې دې سیټینګ دی. مثلا ته به دا څنګه طریقې سره کتل غواړې، دې طریقې سره کتل غواړې که نه ته دغه طریقې سره داسې طریقې سره غواړې تصویر بالکل د پیجونو دغه تعین پکې نه کېږي. نو عام دا تخطیط الطبعات یوز کېږي ځکه دې کې مینیو هم لږه مزدار راشي. بل به دې کې موږ سره مستر وغیره داسې نه څنګه دغه کېږي او دا ټول به انشاءالله بیا ویو زومینګ کېږي دلته نه څومره زوم ستا صفحه په کار ده نو تاسو دلته نه کتلی شئ. نو دا موږ سره د دې مینیو نه موږ سره د MS آفس چې کوم بهر سیټینګ دی کوم چې موږ د شو ښکاري دی نه هغه کېږي. نو دا یو 2-3 منټه ویډیو ما وکړله، یو مختصر کلیپ و. دا دې دپاره چې موږ MS آفس وپېژنو چې MS آفس کې موږ څه کولی شو. نو MS آفس کې کمپوزینګ ایډیټینګ څومره شیان چې دي هغه ټول MS آفس مایکروسافټ آفس چې کوم سافټویر دي په دې کې کېږي. نو امید لرم د الله نه چې تاسو به د سافټویر هم خوښ شوي او ویډیو به هم تاسو ډېره زیاته خوښه شوي وي. نو لایک کوئ، شیر کوئ او سبسکرایب کوئ زموږ چینل. کم ملګري چې نه دي خبر او کم ملګرو ته پته نشته د هغه هم خبر کوي او زموږ د ویډیو دا لینک د نور ملګرو سره شیر کوي دې لپاره چې زموږ دا ټول مکمل کورس هر یو ملګری وګوري او څه نه څه فایده ترې نه ورسېږي ورته.